سلامونه ملګرو، په دې سیټ کې تاسو ته د لوټې شکل ښکارېږي. لوټه څنګه جوړېږي او دا په څه رنګ ماشین باندې جوړېږي. نن به درسره د لوټې د جوړولو ماشین شیر کومه. دا راسره وګورئ، حقیقت نه به خبر شئ چېرې لوټه څومره په اسانۍ سره جوړېږي او دومره اسان، مطلب دومره اسان کار دی چې یو کس دغه مشیندرۍ ته ناست وي او دغه لوټه چې کوم دی هغه مشیندرۍ چې کوم دی هغه جوړوي، دی صرف ورله صفایي کوي. ډېر اسان او ایزي کار دی. راځئ د لوټې د جوړولو دا طریقه راسره ووینئ چې دا په کوم ماشین جوړېږي او په څومره وخت کې جوړېږي. د سیټ ته راسره ویډیو پلی کومه، دا راسره وګورئ، حقیقت نه به خبر شئ. ډېر ښکلی سیسټم دی، تاسو ته د سیټ ته ښکارېږي چې دا لوټه دغه ځای کې دغه را روان شي، مطلب کوم چې ربړ دی دا ربړ په شکل کې یا مساله چې کومه ده هغه را روانه شي او دغه ماشین کې چې کوم دی قالب دی، قالب ورته ور ولګي او قالب سره چې کوم دی هغه څه ټیم دی، د دې خپل ټیم وي، مطلب څومره چې پته نه لګي 10 سکنډه یا 20 سکنډه، هر څومره مطلب د دې سکنډونو ټیم وي. او دغه کس دی چې کوم دی بیا هغه قالب کولاو کړي او هغه لوټه ترې بیا راوباسي، یخ او سر ترې کټ کړي او صفایي ورله وکړي او بیا یو سیټ ته ګزار کړي او پکې پیک کړي. یقین وکړه، ما ویل کنه چې دا به مختلف قسم، مطلب دې ته به غټ غټ ماشینان لګېدلي، کله په یو ځای کې جوړي او نیم به چې کوم دی په بل ځای کې جوړي. عجیبه خبره دا ده چې دا ویښ نه دی د لوټې دا ویښه، دا په کومه طریقه باندې جوړېږي، څومره په اسانۍ سره مطلب دغه ویښو ته ورلګوي. دغه هم تاسو ولیده. نو مطلب د ویډیو د مقصد مې صرف دا دی چې مطلب هر یو کار چې هغه په مشیندرۍ باندې کېږي هغه ډېر په اسانۍ سره کېږي، او هر هغه کار چې هغه صرف او صرف په لاسو باندې کېږي، مطلب دلته کې خو په لاسو باندې صرف د دې د صفایي کېږي. او دې نه علاوه که تاسو ته وګورئ دا صفایي چې کوم ده دا په ماشین باندې د دې وجې نه کېږي چې د مختلف دغه دي، مطلب داسې یو ځای نه چې یو کټینګ پکې راشي او هغې نه ماشین کټینګ وکړي. دې کې 2-3 ځینې راځي، لکه څنګه چې تاسو ښکارېږي سر نه کټینګ او د یخ نه کټینګ او دغه شانې د لار کوم ځای کې چې روټۍ هغه خوله ده هغې نه کټینګ، بیا د لاستي نه کټینګ، کله پکې یخ کې هم کټینګ راشي او د سر خو پکې خامخا. نو هر یو مشیندري بغیر د لاسو نه چرې هم نه چلیږي. هر یو مشیندري چې کوم دی هغې ته یو انسان نه ناسته، انسان دماغ ورته نه استعمالېږي. نو یوه مشیندري هم د انسان د دماغو نه علاوه نه چلیږي. که په اسمان کې جهاز چلیږي هغه هم د انسان په دماغو باندې چلیږي. که په سمندر کې یو سمندري یو جهاز چلیږي چې په هغې کې انسان نشته دی، خو بیا هم د انسان په دماغو سره چلیږي، ځکه چې هغې ته به ریموټ لګېدلی، هغې ته به مختلف قسم آلات لګېدلي چې هغې ته به یو انسان ناست وي. هر هغه کار چې مطلب په یو څه یا په انټرنیټ کېږي او یا چې کوم دی دغه شیان ټکنیکل شیزونو باندې کېږي، هغې ته د انسان ناسته کېږي. لوټه څومره یو داسې شی دی چې مطلب دومره هر یو انسان دا وګڼي چې دا لوټه خو یو اسان شی دی، به ډېر اسانه مشیندري خو څومره ایزي کار دی. دا هم د انسان په چلولو سره کېږي. یو طرف ته جنریټر چلیږي، مطلب انجن چلیږي، خو بل طرف ته د انسان پکې هم محنت دی، هلته کې کار پکې هم کوي. او مطلب دغه تاسو ته دغه ویډیو په سکرین شو شولې، نو هر هغه یو کار چې د انسان محنت ورسره نه وي چرې هم نه کېږي. د ویډیو مخکې لازمي